پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. له تاجکستانه د رالېږدونکې برېښنا موده 1 کال نوره هم غځول شوې. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې له تاجکستان څخه یې د رالېږدونکې برېښنا موده 1 کال نوره هم غځولې ده. د یادې څانګې په وینا له یاد هیواد سره په تازه تړون کې د برېښنا موده د 2022 زیږدیز کال تر پایه پورې غځولې ده. د دغه شرکت په خبره د برېښنا شرکت اجرایوي مشر تاجکستان ته د یو رسمي یون په ترڅ کې له برق تاجک شرکت سره د 2022 زیږدیز کال تر پایه د برېښنا تړون لاسلیک کړی دی. دا یادونه ده چې د ژمي پر رسیدو سره په هیواد کې د برېښنا پرچاوي یو ځل بیا ډیره شوې ده او هیوادوال مانا یا شکایت کوي چې په 40 غړیو کې لږ تر لږه پوره 8 غړی هم برېښنا ته لاسرسی نه لري. د طالب ډلې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي په لوګر ولایت کې په یوې غونډه کې ویلي چې امریکایي جنرالانو ته یې ویلي په نړۍ کې 2 زبرځواکونه دي، لومړی امریکا او دویم طالب ډله. د طالب ډلې دغه چارواکي چې د دونۍ پر ورځ او د مرغومي پر 8 نیټه یې پر افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل د 42 کالیزې له امله جوړې شوې غونډه کې وینا کوله، وویل چې په افغانستان کې نه یوازې برطانیه او شوروي ماتې ازمیښت کړې ده بلکې امریکا له 250 نورو هیوادونو سره په افغانستان کې ماتې وخوړه. تیر ماښام د پکتیکا ولایت په منځۍ خرنه کې ناڅرګندو وسلوالو یو 15 کلن ځوان وشلی دی. د اسماعیل په نوم د وژل شوي ځوان پلار احمد شاه وایي چې تیر ماښام کله چې د کرنې له بازاره کور ته پر لاره وو د 2 مخپټو وسلوالو له لوري دی او 2 زامن یې له ګاډي ښکته شول او د اسماعیل په نوم زوی یې د هغه په 20 مترۍ کې ورته وواژه. د ده په خبره له هیڅ چا سره کومه ستونزه او دښمني نه لري او په ښار کې هټیوال دی. احمد شاه د طالب ډلې له سیمه ایزو چارواکو د خپل زوی د وژونکو موندلو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د پکتیکا د طالب ډلې د رسنیو او هڅوب یا کلتور مشر محمد امین حذیفه رسنیو ته پیښه منلې او ډیره کړې ده چې امنیتي څانګو د پیښې د تورنو د موندلو لپاره پلټنې پیل کړې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.